ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو lesson 3 of MS Word 2016 ها دریم نمبر د زموږ تاسو په MS Word 2016 کې بیا فایل منو باندې کار کوو راځو چیرته موږ تاسو نیو کمانډ اوپن کمانډ سیو کمانډ او سیوس کمانډ باندې څه کو سټپ بای سټپ کار کوو ها ګوري نیو سره پرس فرق کوو د دې په تر موږ تاسو مطلب کول شي یو نوې ډاکومنټ را اوپن کوو یا بلینک پیج څه کور اوپن کول شي دا اوپن څه کار کوي کوم فایل نه چې تاسو مطلب سب کړی هغه څه کول شو را خلاصول شو سیو څه کار کوي تاسو کول شو مطلب یو ډاکومنټ څه کو پیو نوم پیو لوکیشن پیو ځکه څه کو سب کو ور باندې سیوس چې کوم د څنګه تاسو سره زه مطلب کول شم یو فایل ته ډیر نوم نور کم په ډیر فارمټونو کې په مختلفو ځایونو کې څه کما ثبت کما اوس هر یو کمانډ وسه کو سټپ بای سټپ کار کوو ها راځم کنټرول ډبلیو ما چې مطلب څه نشي دا کلوز شي ما سره کنټرول پلس ان وهم صحیح شو الکه نه شو کوم ته مطلب ایکوال ها ار ا ان ډي صحیح شو انټر می کله کا اوس ګوري ما سره لکه چې ډاکومنټ 1 دی زه غواړم چې یو بل ډاکومنټ را اوپن کړم یو مطلب زه یو نوې صفحه غواړم ګوره سو کله کا فایل او نیو باندې کلیک کوم الکه ګوره اوس ګوري کله چې ما نیو باندې کلیک کوم ماته چې مطلب نیو الکه ساسه پکار دی صحیح شو دلته ګوري ما سره مطلب ټمپلیټ هم شته ټمپلیټ څه ویل کیږي الریډي میډ فایل ښه لکه موبایلونو کې شته پلیز کال می لیټر مختلف قسمه چې ما سره ټمپلیټس پکې دي دې کله کله څه خلم بلینک ډاکومنټ خلم کلیک کړه بنده نو څنګه شو ما سره ډاکومنټ راغی دله په لکه شارټکټ چې نه لپاره کنټرول ان وهم لکه کلیک اور باندې څنګه شو ما سره ډاکومنټ 3 4 5 6 10 پس کېږي مخکې زی خاطه وای داس نه ویل که څو کومه ټمپلیټ راوړم ګوره نیو باندې کلیک وکم دلته ما سره چې لکه ټمپلیټ دي ټمپلیټ دوه قسم دي ښه یو دی انلاین موډ ولا دی یو دی افلاین موډ ولا دی سره اوس ماته لکه سوي چې سرچ انلاین ټمپلیټ اوس ما سره لکه نیټ نشته زه کولای شم د مطلب څه کوم سرچ کوم چې لکه فار ایگزامپل غواړم یو مطلب ما څه یو کور پیج راته راوړه صحیح شو نو تاسو کوي هغه سرچ کوئ خو سره که څه پر کوم دلته اوس مطلب افلاین موډ ولا بغیر د نیټ نشته مطلب ما سره څنګه وی کار کوي هدي کوس ما سره مختلف قسم چې ټمپلیټونه دي ښه زه بل کدي څنګه انتخاب کوم چې الله قسمه پکار دی دغه ایسنشل ریپورت می پکار کلیک کړئ باندې نو ما سره څنګه شو ډایرکټ هغه اوس را اوپن کی ګوره ها څنګه شو ما سره کانو ډایرکټ اوپن شو دا الریډي لکه څنګه ما سره مطلب جوړ شوی صرف څه ایډیټ پکړه او تغیرات پکړه لکه دا لکه شو کوم چې فار ایگزامپل سیلز اف چې شي 2015 دغه لکه څنګه نو ډاکومنټ ټایپ کوي فار ایگزامپل شو کوم لکه مین ایریا دا فرق کوي ښه سبجیکټونو مطلب فرق کوي دغه لکه ما فار ایگزامپل نو شکل وسره مساوي ار ا ان ډي شیفت یو پیراګراف پر ایگزامپل پکا د انټر کا نو ما سره څنګه شو دا یو کور مطلب ما څنګه شو جوړ شو الریډي میډ دی سره یعنی مطلب سټایل دی سره تاسو کوي دغه مطلب تغیرات راوړي سمرا ریپورت په شکل باندې در سره راځي ټایم مطلب په جوړول باندې وخت مزه کوي صرف څه کوي ایډیټ کا مخکې تیار جوړ شوی دي ها دا مطلب ته وړي چې داس نیو لکه زما یو بل ټمپلیټ په کار دی نیو باندې کلیک کوم لکه سمې په کار دی لازم ور پسلان دی ښه نو تاسو ګوري ما سره مطلب بلاک سپورت مې لکه په کار دی دا قسم لیټر مې په کار دی ګوره رقم دی ما سره ښه اوریجنل ریپورت مې کار کلیک کړي باندې دا رقم چې ما سره سټایل نه دی ښه صرف څه کوه ایډیټ پکې کوه تغییر پکې راوړه مخکې تیار سټایل جوړ شوی څه خبره پکې نشته سره ها به راځو لکه نیو ته کلیک کوم په دې نیو باندې راځم پر پسچر ته لکه نور سمې په کار دی ګوره نو تم چې لکه سوګه دا قسم ریپورت ماته راوړه انول ریپورت کلانه ریپورت دی مطلب په کار شو یا لکه دا قسم دی په کار شو کلیک کړه باندې څنګه شو ما سره درو اوپن کیږي سیدا ها ګوره چرته لاړو تل د کلیک وکړو اوپن وکړو نیو سو کلکه دا به انتخاب کوړه ښه الکه دا مې په کار شو پر ایگزامپل دا ریپورت کلیک کړه باندې ترانسپیرنت ریپورت دی چې دی ګوره اوس ما سره څنګه شو دا ډایرکټ راغی نو دې په تر تاسو کوي کوم ټمپلیټونو مطلب کار اخلي خلاصو بیا نیکسټ دی باندې کلیک کوم لکه نور سره په کار ګوري نیو باندې کلیک وکړم انتخاب کړل دا ورته مطلب نور څه غواړم دسته کوله کدا مې په خوښ کلیک کړی بنده ګوره اوس ما سره څنګه شو ډایرکټ هغه راغی ښه ریپورت ټایټل لکه څه برکه دا ریپورت دی دلته مطلب تصویر ورته اټکا دا الریډي میډ فایل نه دی ما سره مخکې تیار جوړ شوی دی سیدا ها نیو کې نور څه نشته می تاسو راځو لکه چیرته اوپن ته راځو اوپن ګوري سره پر اسمنه کې کله چې تاسو مطلب یو ډاکومنټ څخه ثبت کړ الکه دا اوس ما چې لکه ډاکومنټ اډ دا به یو ځل ثبت کما ښه سی ورسته راځي تاسو را الکه چیرته د اس پی سی باندې کلیک کوم الکه کوم ځای کې وسی نمبر دور کو د سم مخ باندې لکه سو وسی نمبر دور کو پر ایگزامپل اسد اوس ګوره اسد ون پر ایگزامپل او سیو کا نو ما سره لکه څنګه شو فایل ثبت شو زه کار کوم دا مطلب هیڅ کوم کلوز کوم ښه دا ډو ناٹ سیو کا ټول څه کړه کلوز کا دام کلوز کا دام کلوز کو صحیح شو دام کلوز کا ښه دا څنګه شو ما سره مطلب ډاکومنټ 3 دا هم کلوز کو دا څنګه شو ما سره ونه راشي راځم سره که څه کوم دا هم کلوز کو سیدا کنټرول ډبلیو وو سیدا کنټرول ډبلیو او ډو ناٹ سیو وو اوس ګوري ورته زه اوس مطلب وړم څه کوم دا اسدون فایل څه کوم مطلب اوپن کوم چیرته مايکروسافټ ورته ګوره دوه طریقو باندې کولای شم
دا لکه څه کوم پروګرام بیخي بندوم دلته ښه دا کلوز کا ډبل کلیک ور باندې کوم نو بیا هم را اوپن شو یو څوک داسې نه ویل کوي ما رسکه ما فار ایگزامپل وورډ پروګرام مخکې سٹارټ کړی دی وورډ پروګرام ته راوړه نو لکه څه به وخلم اول بلینک ډاکومنٹ به وخلم بیا برسم چې لکه اوپن ته کلیک کړی باندې اوپن کوم ځای کې لکه ستا فایل اوس ګورته چې ریسنت صحیح شو ښه د اوپن لپاره لکه شارټکټ چې دا کنټرول او کلیک کړی باندې څنګه شو ماته ډایرکټ اوپن راغی یا تاسو وکړئ فایل ته لاړ شئ اوپن باندې کلیک وکړئ ښه راځو اوس دی اوپن باندې کار کوله که څه وایي ماته ریسنت هغه فایلونه چې مطلب څنګه په دې لږ وخت موږ تاسو کړی پکې تغیرات راوځي لکه اوس ګوره ټوډے نن اوس کوم تاسو مطلب دې فایلونو کې کار کړی دی یسټرډے لکه کوم فایل دا فایل نه دیس ویک په دې هفته کې کوم مطلب شوی دی سره الګ از مدا په کار شو کوم یو فایل دی اسد کلیک کړئ بند نو څنګه شما سره ډایرکټ هغه فایل اوپن کړ ها کنټرول ډبلیو هماله کا ختم کا بیر زمل کا چیرته فایل او تم څو کله اوپن کراته سمې لکه په کار تم چې لکه یو فایل دی کوم ځای کې لکه دیس پی سی کې دی که تاسو مطلب وي چې را د ریسنت کې زما فایل نشته دی فار ایگزامپل 2-3 مشه مخکې مې کړی و نه ټوډے کې راغی نه یسټرډے کې راغی نه دیس ویک کې راغی نو څنګه چلو کله کا دیس پی سی ته لاړ شل کا ها دیس پی سی څه مطلب شو په دې مای کمپیوټر کې لکه په وینډوز 10 کې سره غلی ما سره دیس پی سی راغلی ښه نور کې به سره تل مای کمپیوټر براته خلک کوم ځای کې ته چې نوښته کا پر ځم تم چر دلته ډاکومنٹ کې دی کلیک کړئ نو څنګه شما سره ډایرکټ ډاکومنٹ را اوپن کړ دغه کې چیرته سبسکرايب څه کې مطلب اوپن کول شي خو ته مله دلته نه دی څو کله براوز برسو مطلب شو نور زین نڅه کا ماتره اوپن کا کوم ځای کې ته ډیسکټاپ مخ باندې دی اوس ګور ډایرکټ څنګه شما سره فایل لګا الکه سنا مېدا اسدون نامه دا کلیک کړئ باندې اوپن باندې اوس څنګه شما سره ډایرکټ اوپن کړئ شو صحیح ده مطلب بل طریقه ده ها ګوري مته سره کنه خبره کړو چې کمانډ خبره څو قسمه دي دوه قسمه یو مین کمانډ یو سب کمانډ دی اوس ګوري ورته ځکه اعظم چیرته فایل براوز باندې کلیک کوم ښه چې دا او ته مله کته ډاکومنٹ دی اوس ګورل ته ما سره کوم دي دا دي سب کمانډونه دی راځي په دې ځان کوو اوپن هم تاسو پوښتنه کې ډایرکټ اوپن کوي او کوي چې نه اوپن ریډ انلی څه مطلب شلکه هغه ماته فایل څه کړو اوپن کوم شکل کې ریډ انلی حالت اوس ګوره ماته پاس ویل کنه ریډ انلی اوس دې کې تکرار نشه براوسته څه ویل کا دلته ما څه کې مسیج راکې هغه کې نوټیفیکیشن راکې چې لکه ته په دې کې تکرار نشه اوسه ولې دا چې ما سره ریډ انلی حالت دی فقط د لوستلو لپاره دی ها کنټرول ډبلیو هماره کا دا څه ما په کار نشي بل حالت اوپن کا فایل براوز الکه سنا مېدا صدون فایل له استکه سم اوپن شي څه ویل کنه اوپن از ا کاپی دا ګور ډیر مهم کار کوي اوس ګوري تاسو ورته دا اوس ما سره مطلب یو فایل شته کنه سنا مېدا ګوره دا ز کلوز کوم بیخه ما سره کله فایل نامه شي دا اسدون دا یو څوک دا سې چلو کا چې دا فایل اوپن کا په داس شکل باندې کله چې زه په تغیرات راوړم په دې کې تغیرات را نشي د دې کاپی کې تغیرات راشي نو څنګه چلو به ګوره دلته بلاړ شو براوز الکه سنا مېدا اسدون نامه دا دا چلو که څوک ماته دې کاپی را واخله کلیک کړئ باندې اوس ګوره پاس ما سره څنګه څه ویل کړو کاپی 1 کو شروع کوس بن څه مطلب شو چې اول نمبر کاپی دا چا دا د اسدون دا ولکه دې څه تغیرات راوړل څه څه ملکه دغه پر ځم په څه کوي دا تغیرات راوړل ښه لکه چې متاسو ځان په وګسره څه لکه صف میکا اوس ګوري ورته تغیرات پکړه لکه مطلب اوس ته ما څه ویل کنه کاپی 1 اف اسد 1 اوس ګوري دا مو په کومه ګوره چې لکه دغه تغیرات راغلي یا نه راغلي صحیح دا اوس ګوره دا خپل هدیه رد کړي دا ګوره ملکه ته می بولډ کړه دا ورسته چې لکه بولډ کیږي څه قسم ښه نو ګوره دا څنګه اوس ماته دا بولډ حالت ته لاړو کله چې تاسو وختل چې مطلب یو فایل څه کوي کاپی را اوپن کوي یا دا چل کومه ګوره دا فایل اوپن کومه ښه زبراشم پسې ورډ پروګرام به چلان کما ها بلینک ډاکومنٹ والا کا واخلو فایل دې باندې کلیک کوم لکه براوز څو کله کماته یو فایل له چیرته دی ډیسکټاپ مخ باندې سنا مېدا اسدون څو کماته دیغه کاپی را اوپن کله اوس ګوره دې کې یو کار کومه تصویر لیمز راوړه وخه بیک سپیس ختم میکا صف میکا سمیکا صف پاس لکه څو شي څوم نمبر کاپی دا دومره کاپی دا اوس ګوره لکه در اوپن کړه سنا مېدا لکه اسد 2 کلیک کړئ بند دغه لکه تصویر شته نه او که زه اوریجنل فایل اوپن کوم دې کې به وي bale ځکه چې دا مطلب چې مطلب کاپی دا اصلي فایل دی ابل شی ما سره کاپی وو نو کله چې تاسو وکړل چې مطلب په کاپی کې تغیرات راشي اوریجنل فایل تغیرات نو مطلب محفوظ وي سو کار اوپن از کاپی خلاص نیکسټ راځو ورپسې بلینک ډاکومنٹ اخلي ما فایل بل لکه چې ما سره براوزر راځم او تم چې لکه دلته ما سره ډاکومنٹ سره مېدا اسدون الکه څه قسم را اوپن ګوره سو الکانو اوپن ان براوزر الکانو براوزر چې ویل کی دا انټرنیټ ایکسپلورر ته ویل کی براوزر ورته وای ښا صحیح شو الکه زه غواړم څو کما د زما ډاکومنٹ کې کوم شان دی غواړم چې انټرنیټ په صفحه کې وګورم براوزر کې مطلب وګورم انټرنیټ ایکسپلورر کې موزیلا فایرفاکس کې سیدا واټر فاکس کې دا سمون تاسو بل کنه دې لپاره یو کار کوي ښا اول به خپل ډاکومنٹ لکه څه کوي تاسو به دا سیوز کوي په کوم فارمټ کې وی پیج فارمټ کې سیدا ورسته وایي دې کې مطلب څه قسم خبرې دي خو ته مې لکه دیس پی سی
چې سب کا ډیسکټاپ مخ باندې لکه کوم سټایل کې تل تاسو انتخاب کوئ سنگل وی پیج ښه چیرې کنو وی پیج کلیک کړئ باندې لکه سیو کا اوس ګورئ ورته ما سره فایل څنګه شل کنه سب شو سلام سره خاصه شل کدا دی صحیح شو ډاکومېنټ 1 اوس لکه څه کوم دا اوپن کړو وړم ګوره کلیک کړئ باندې لکه ها بلینک واخلا فایل اوپن تلاش لکه براوز تلاش ها وته مې لکه څه کا ډیسکټاپ مخ باندې یو فایل اسنه مې دا کنو doc1 html دا ماته څه کړه اوپن کړه نو کلیک کړئ باندې اوس ویل کنه اوپن ان براوزر فایل شو کنه کلیک کړئ اوس ګوره اوس ماته چلکه دغه هغه شاید ان سیف لوکیشن وي مطلب هارمفول وي دا امکان لري اکی سو مساله ته مخ راشه ته مې راکړه څه یس کا څه خبر نشه بکې نو صبر کوخه چې څنګه شي مطلب تاسو څه کی اوس لکه ماته کوم کې اوپن کوي ته انټر ایکسپلورر کې اوپن کوي یس کړه اوس ګوره دا به ډایرکټ څه کی ماته مطلب انټر ایکسپلورر کې دا غره اوپن کی کوم فایل چې ده ها دا ورکه سو کاسک میلیټر سره اوس ماته مطلب دا نه اوپن کیږي سره سبا سم مسله پکې ده مطلب کله تاسو تل خپل فایل څه کوي په براوزر کې وګورئ سو کا اوپن ان براوزر باندې تاسو کار کوئ سره دا کلوز کوم لکه ختم کا راځم بیا لکه فایل اوپن باندې کلیک کوم لکه براوز ها ما سره فایل سره مې راځه دون څه کې مې لکه اوپن کا پروټیکټډ ویو کلیک کړئ باندې اوس ګوره دا ما سره کوم مطلب پروټیکټډ ویو کې اوپن وي ها سو لکه نو انیبل ایډیټینګ اوس ګوره ما څنګه شو مطلب میسج بار اوپن شو دا تاسو ته چې لکه څه وکړه انیبل ایډیټینګ اوس کلیک کړئ باندې بیا تاسو ته کولای شئ اوس دغه تغیرات راوستئ چې دا پروټیکټډ ویو څه مطلب شو مطلب تقریبا ان ته ورنږدې دی سره ها راځور پس نیکسټ لکه بیا اوپن باندې کلیک کوم لکه تم چیرې براوز سنامه د لکه اسدون څو کله کله ماته اوپن کا اوپن ان ریفایر الکه امکان لري بعض اوقات یو فایل کې څه مشکل وي څو کله کا جوړیم کار اوپن هم کراته کلیک کړئ باندې پدا ګورې سره په سره کار نه کی ها امکان لري به جوړ نشي بعض اوقات مطلب مسله ورکوي چې یو فایل کې مثلا څه مشکل وي پکې کریکټر مطلب صحیح نه وي نو تکول شخص کې اوپن ان ریفایر خو مطلب سره په سره نشي جوړولای سي نه خلاص ولکه اوپن کې سم مسلګان نور دي جګاجات مهم دي تاسو لکه څه زده کوي وایل کارت زده کوي چې دا الکه وایل کارت څه مطلب شو زه ته ولکه چلو چې مطلب یو فایل لسنه مې لکه ګوره دا څه ورته مخه وتم چې ا دا څه مطلب نور زنه پويګم صحیح شو ا کوېشن مارک डी دا مره څه کله در اوپن کراتا صحیح شو ګوره انټر کوم لکه اوس ماته څنګه شل کانو د دې مطابق فایل ماته پیدا نه کړه دا شین باز وینډوز کې مطلب کار نه کیږي سره سیدا لکه دا کوېشن مارک ما نه شکه دا څه نشو کوم لکه تم چې لکه په ا باندې شروع ده ا سټریک شیفټ اته انټر کړه څنګه شو ما سره ډایرکټ سره غلل هغه فایل نه ما سره چې مطلب څنګه دی په ا باندې شروع دي د دې سټ کې وایل کارت دي دا وایي ښا کوم شانت تاسو ورته ورکول لکه دا څه تم چې لکه شیفټ اته ډي الکه ډي باندې ختم ده دومره پويګم نور نه پويګم انټر کړه وسوي ماته تاسو سره مله دا فایل نشته دا څه ورته مله کوي ودیم چې لکه په ا باندې شروع ده ا سټریک ډي په ا باندې شروع په ډي باندې څنګه لري ختم ده انټر کړه اوس ګوري ما سره رانغله ښا صحیح شو بعض اوقات مطلب څه کی مسرګان ور کوي ښا بعض وایل کډونه کار کوي بعضی کار نه کوي ښا دې ځنم ته کولای شي مطلب انتخاب کو چې لکه آل فایلز کلیک کړئ نو ګوره ما سره څنګه شو ټول فایل نه راوپن شو چیرته ډیسکټاپ صاحب باندې خاص ګوره تاسو دا ایکسټنشن مس فرق ورچې خاص سټریک ډاټ سټریک څه مطلب شو آل فایل ښا دا ګوره د مايکروسافټ ورډ لپاره دی ښا دا څه مطلب نشه کوي چیرې څه قسم کار دی شیفټ اته ډاټ ډي او سی ایکس انټر کړه اوس ویل کړه دا وایي غنه کړه البته مو ته غنه ورکړه ښا شیفټ اته ډاټ ډي او سی ایکس انټر کړه څنګه شو ما سره ټول هغه فایلونه چې مونږ څنګه نه ما سره د مايکروسافټ ټول فایلونه دي خلک تاسو وایي چې مطلب نور مې په کار دي څه کول شي انتخابول شي ښا پی ډی اف د په کار اوس ګوري ما سره پی ډی اف نشته دی په کوم ځای کې په ډیسکټاپ کې سمرا ښا راځو لکه چیرته سیو ته راځو سیو څه مطلب ثبتول خاصه ګوري څه کوم مطلب ختمو دي نه ښا راځم مايکروسافټ ټول پروګرام اوپن کوم دي نه او بلین ډاکومېنټ اخلم ښا دې کله کسنه شو کوم پر ځا په نوې سم کړو چې سیو دا لکه څه کومه راخله مدي ته یو هډینګ ونور کوم دا ورسته وایو ښا فار ایگزامپل د امریکا شکل د نوې شکل چې ایکوال ار ان ډي دا مطلب د موضوعات ښه انټر کړه اف سلور پریس کوم سلیکټ نشي زیات شي را سره اوس کله کراشم ور پاسه په دې کلیک وکما او دا ډو ناٹ سیو کما دا ډاکومېنټ څخه کی منځ زی او تم څو کده ماته ثبت کا نو ګوره سبو کومل کنو فایل ته بلار شمه او سیو باندې مکلیک وکما ګوره ما سره سوي چې کوم ځای کې سیو کول پړی یلا کا سیو پر شارټکټ شي دا کنټرول اس پریس کور پاسه تاسو کولای شئ مطلب څه کې مشخص کې ورته ها سیو کې ګوري داس چلې چې مطلب صرف تاسو یو فایل پیو نوم ثبتول شي یو ځای کې بس سیدا څه کې سمره ګوره فایل ته راځم لکه سیو باندې کلیک کوم اوس ماته چې مطلب ته کوم ځای کې وړه سیو اس کولې وړه او ته ملکه دیس پی سی سیدا یا مطلب ته وړه چې لکه دا ډیسکټاپ مخ باندې اوس ګوره موږ تاسو مطلب په دې ونو سکار کوو کنه یسټرډے لکه چې ودغه و دیس ویک کې څه خبرې وي سیدا او ته ملکه چیرته مله سب کا ډیسکټاپ مخ باندې سب کا ها اوس ماته چې لکه چې
کوم نوم غواړئ چې ورته ورکړئ همیشه ګور یاد کړئ ساتئ ښه کله چې تاسو مطلب مایکروسافټ ورډ پروګرام کې څه نوشته کړل بلینک ډاکومنټ کې کوم حرف چې مطلب تاسو اول نوشته کړی هغه څه کې تا سجیشن په صفت باندې راځي چې دغه نوم ورته ورکړه اوس ګوري تر ټولو اول چې د مسره سیو دی کنه کله چې ثبتو ماته چې همدا سیو نوم ورته خدای ډیفالت حالت کې ښه د سٹارټ کو ګوري څه ویل کړه ماته سیو وایي ما کله مخه دا انتخاب دی ورسره کوم چې اول وسې کې ورسره راځي کته چې مرته مشخص نوم ورکوم الګ وته چې پر ځان چې ما سره سیلز ها الته نوم ورکړه چې کله چې ما سره سیلز اوس ګوره ډایرکټ څنګه شو ما سره پاس راغله کنه سوې سیلز ډاټا کمنټ اوس ګوره کلیک کړئ باندې سو فایل دی ما سره سیلز ډاټ ډي او سی دی کلیک کړئ نو ما سره څنګه شو فایل سب کړل شو ها راځو بیا دلته اوس ګوره که دوباره ورپس راشم ته چې بیا سب کراته دا بیا نه کیږي ولې سیو کې صرف یو فایل په یو نوم په یو ځای کې څه مطلب سب کیږي بس ها راځو ورپس لکه چیرته سیوس راځو سیوس د سیو خلاف دی ها سیوس کې تکول شي یو فایل په ډیر نومونه کې سب کې په ډېرې ځایونو کې ثبت کې او په ډېرې فارمټونو کې څه کولی شي ثبت کولی شي صحیح ده یعنې دا سیو چې کوم د سیوس خلاف دی صحیح شو دواړه یو د بل څه کې مطلب مخالف کار کوي ګوره ورته بله که څوک ماته فایل ثبت کړه چېرته که دې سپي سي کې غواړې براوز دې مطلب براوز کولی شي کوم ځای کې غواړې ته چېرې لوکل سی کې غواړم یا پر ایگزامپل بل ډرایو کې زه غواړم خو زه لکه څه کوم چېرې ډیسکټاپ مخ باندې ماته څه کړه فایل ثبت کړه صحیح شو اوس ګورې یو خبره زده کړئ دغه شان به تاسو مطلب فایل ته څه کوئ نه ورکوئ ښه ګوره پر ایگزامپل څوک ملک F12 پریس کوم سیوز د پر شارټکټ ده ښه الکه ما څه وکړل دا څه مطلب یو کار وکړ ګوره F12 شیپ دغه شان تاسو مو ورته ورکوئ فایل ته ښه صحیح ده په دې مطلب یو فایل نه ثبتېږي ښه د سره صحیح ده تاسو څه کوئ همیشه یو فایل ته مشخص نوم ورکوئ څه ورته ورکوئ مشخص سپیسیفیک نیم ورته ورکوئ صحیح ده زه ورته نوم هلکه ورکړم چې ورته هلکه F12 صحیح ده سیوز د پر شارټکټ ده لنډ تاسو کولی شئ نوم ورته ورکړل کنه 1 کلیک کړئ باندې ها اوس مسله دا راغله چې مطلب زه غواړم څه کومه دوباره بل نوم ورته ورکړم کلیک کړئ باندې لکه 2 ثبتوه څه نومونه ته چې ورته ورکوئ وته هم چېرې دا ځل څه کوم مطلب ډاکومنټ کې ثبت کړه ته څه نامې سره 2 نامې سره ثبت بس ثبتېږي درسره صحیح شو او بل کله لکه دا که تاسو غوښتل چې مطلب یو فایل زه څه کوم مطلب پاسورډ ورته ورکوم نو موږ تاسو په نوم سره چې انکرپټ پاسورډ خو دلته به موږ تاسو مطلب څنګه پاسورډ کو ګوره پر ایگزامپل څه کوم د 1 ډي او سی اوپن کوم ښه دې ته څه کوم مطلب ته یو تم چېرې دې ته پاسورډ ورته ورکړه خاصه قسم به دا وکړو ګوره فایل ته ولاړ شو سیوز باندې کلیک وکړم صحیح شو خو دیم براوز کلیک کا الګ کوم ځای کې سب شي ډیسکټاپ مخ باندې څه کوم دا سب کا څه نامه ده نمبر تر کله کنه چې 3 مخکې د سب نمبر چیرته لاګ شمه ټول څه ولاړ شمه په دې به کلیک کوم بیا چیرې کنو جنرال آپشن کلیک کوي باندې لکه اوس ماته لکه چې پاسورډ اوپن ګورم موږ تاسو لکه څو قسمه پاسورډ لرو 2 قسمه یو پاسورډ اوپن دی بل پاسورډ موډیفای دی اوپن لکه کوم حالت دی ریډ آن نه حالت دی او موډیفای کته کول شي مطلب څه کې تغیرات پکې راوړي وته ولکه پاسورډ اوپن 1 شو ما سره پاسورډ موډیفای 2 دا ډول بس کې مختلف پاسورډونه ورکوي ښه بیا لکه ماته څو کل کری انټر پاسورډ اوپن 1 وکنه بیا ور کلیک کما بیا ماته چل کا څو کا پاسورډ موډیفای شي ولکه 2 کلیک کا اوس ګوره ما څه کوم مطلب دلته نوم ورته ورکړه څه نامه سره 3 سیو کا لکه اوس څنګه ما سره فایل سب شو اوس یو نفر چې داسې کې اوپن کوي څه نامه یې درکانو 3 دا دی اوپن کله کوي ځنه اوس ګوره ما څه کنه پاسورډ اوپن راکړه پاسورډ اوپن چې ما سره 1 وخه سیو کله اوپن کله کا اوس ګوره مطلب غواړي چې پاسورډ موډیفای ورته ورنه کوي څه قسم اوپن کا ریډ آن حالت کې دغه به هیڅ تغیرات نشي راوړي هر څه متغیر هغه چې اوس دایي سم نشي کولای ځکه چې د مسره ریډ آن حالت صحیح شو او کوه چې نه مطلب دا نه پرې د بری د استغراق پکې نه لري څو کله کا تل دراشه فایل اوپن کا دوړه پاسورډونه ورته ورکړه کا سلام ایدا A1 پر ایگزامپل لاس پاسورډ اوپن شو 2 چې کومه چې پاسورډ موډیفای کلیک کا دا اوس فول اکسس لري دا اوس پکې هر قسم د راته اوس شي سیو کې ګوري ویک پوینټ دا چې مطلب باندې شکولای چې دا پاسورډ لیمن دی اوس صحیح شو اوس زه څه کوم دا پاسورډ ختمه ما راځم براوز هلکه څو کماته دا پاسورډ ختم کا ټول سبلات شمه د څه کا دام ختم کا دام ختم کا اوکے کا او سیو کا اوس ګوره بغیر د دې مطلب څه کې چې پاسورډ ورکه فایل به څه کې د سره اوپن کیږي څه مسله پدې کې نشته نور ها دا زموږ تاسو سره کارو فایل کې نیو اوپن سیو او سیوز بیا ان شاء الله تاسو سټیپ بای سټیپ مخکې ځو